یا د خیبر پښتونخوا ته ازادي ورکړل شي او یا د حقوق ورکړل شي. دا سخت بیان راغلی د عوامي نیشنل پارټي راهنما ایمل ولی خان. ماینز اینڈ منرل ایکټ په معامله باندې ایمل ولی خان پریس کانفرنس کې هغه وویل چې یا د موږ ته زموږ ازادي راکړل شي یا د زموږ حق موږ ته راکړل شي. دا حق هغه د منرل حوالې سره معدنیاتو حوالې سره خبره کوي، وایي چې په خیبر پښتونخوا کې چې کوم معدني وسایل دي دا د خیبر پښتونخوا د ولس وسایل دي، دا د دوی حق دی او دا اوس د SIFC په ذریعه باندې یو خاص ادارې ته حواله کیږي. هغه په دې باندې د سخت خبرو کړه د لکۍ ورکړه چې څنګه د پاکستان خلاف TTP BLA ایران او بهارت کارویانې کوي یا دشمنان دي، هم دغه شانتې به ANP بغاوت کوي او پاکستان د خپل خلاف یو بل محاذ کولاوي. یقینا چې دا ډېر سخت بیان دی د عوامي نیشنل پارټي لخوا. په دې باندې د PTI هم ځینې کسان، یعنې دا بالکل د PTI حکومت راوړی دی، خو د PTI ځینې اراکین صوبایي اسمبلي چې دي هغه هم د دې خلاف دي. جماعت اسلامي او جمعیت علما اسلام هم دا بل مسترد کړی دی. دغه شانتې نور چې کوم جماعتونه دي یا سیاسي مشران دي هغه هم د دې بل خلاف دی، وایي چې په خیبر پښتونخوا حکومت په خپل وسایل باندې وفاق ته اختیار ورکوي او دا اختیار د صوبې خلکو سره زیاتی دی.